په دې خو ټول پوهیږو چې د دوستم په ګډون د شمال ټلوالې تښتېدلي مشران له هرې لارې هڅه کوي چې خپل خلک د طالبانو پر ضد پاڅون ته وهڅوي، خو دا چې دوی اوس د ولس لخوا هم پیژندل شوي او ورته د معاملهګر او ډارن مشرانو خطاب کوي، نو اوس چې مشرانو ته بله لاره نه ده ورپاتې، نو د قوم په نوم غواړي خلک د طالبانو پر ضد بغاوت ته وهڅوي. په یاد ولري چې دا هماغه تاجک، ازبک او هزاره مشران دي چې تر پرونه به یې ویل طالبان ټول پښتانه دي، خو نن بیا وایي چې ازبک او تاجک طالبان باید له پښتنو طالبانو سره وجنګیږي او خپل حق وغواړي. د خلکو په باور ښایي یاد ازبک طالبان د بهر میشتي تښتېدلي مشرانو لخوا هڅول شوي وي تر څو خپل بغاوت ته دوام ورکړي. همدې ته په کتو د طالبان دفاع وزیر ملا یعقوب په امر د فاریاب مرکز میمنې ښار ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه سره د زغروال ټانګونو لیږل شوي تر څو هلته وضعیت مهار کړي او د دوی پر ضد د ازبک طالبانو د بغاوت مخنیوی وکړي. د دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي یاد ځواکونه چې په مجهزو وسایلو سمبال دي فاریاب کې د هر ډول بغاوت او د پردیو په خوله هر ډول دسیسه شنډ کړي او اجازه به ورنه کړي تر څو د خلکو آرامه ژوند نارامه کړي. یاد دې وي چې اوس مهال د میمنې ښار یو شمېر سیمې د پښتنو او یو شمېر نورې د ازبک طالبانو تر واک لاندې دي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غواړي دا چې د شمال ازبکان او تاجکان تل جمهوریت هم په همدې ډول بغاوتونو ګواښه تر څو ورباندې خپل نامشروع غوښتنې ومني، نو طالبان باید د دوی غیر قانوني غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي او پر وړاندې سخت اقدامات وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.